قاری صاحب ته شیعاګان کافر دی په کتاب کې لیکلی دی شیعاګان کافر یا دی. ولې خو دومره ګوره مصطفی صاحب دی خو دومره ځان را معرفي کړه چې ته څوک یې بیا به وروسته د هغې زه سعید مصطفی یم افغانستان یم غزني ولایت یم پوه شوې شیعه یې که مسلمان یې شیعه یم الحمدلله دوه ځایه امام دی ماشاءالله مهرباني 12 امامه شیعه ده او مهرباني وکړي او شیعه ده قاری صاحب طالبان سنی علوال سنی داعش سنی هر آرامزدگی سنی په لاس کې دي ویل ته شیعه به کافر مصطفی صاحب توهین مکو د ادب په چوکاټ کې غږیږي تاسو کوی کافر توهین ده ولې دا چاته کافر ویل توهین دي قاری صاحب پلار مالموز کولا پلار مالموز کولا و مصطفی و دې زړه سره و مصطفی یو خبره قربانه کړي سم قربان نشم یو خبره یو چاته کافر ویل دا توهین ده په توهین ده ویل نه ده شابس دا د تا ټولو محدثینو ملایانو مراجعو لویو محدثین او علما و دي چې رسول الله ټول صحابه او تکافر او مرتد ویل دي دا یې ښه کار کړی کې بد کار کړی د شراب په یو لاس نه راځي په دوه لاس دي پوه شوې د 12 امامه او کتابونه زه 12 لاسونه زه 15 شل د تاسو توای زه 12 امامه يم د تا تر ټولو معتبر تفسير القمي شيخ القمي غدي امدا خبره کړی د ټول صحابه کافر سوي قاری صاحب دا کتابونه به صحیح نه ده نه تاسو نه الله اکبر نو دې زړه سره مصطفی جان سره تا ټول کتابونه صحیح نه دي قاری صاحب ګوره تراویح په قران کې نه درغلي تاسو ویل تراویح و دې زړه سره د ما تراویح خو زه د ما تراویح زه خو قران د ما خو د ما هغه د ما کوم اصول دي هغه اصول خو دي تا نه دي و دې زړه سره ته وایې چې د ما 12 امامان دي په دې 12 امامانو کې ته اوس د خپل امام خبره دي نه منې چې امام صادق علیه السلام د تا په کتاب کې ویلي دي چې ټول صحابه مرتد شوي دي ما د پاره خو یوازې دلیل قران نه ده ته د اهل سنت په اصول خبرې دي زړه سره اهل سنت وایي چې ما اول دلیل قران ده دوم دلیل می حدیث ده دریم دلیل می اجماع ده د امت څلورم دلیل می قیاس شرعي ده مو څلور اصول لرو الحمدلله تاسو اوس 12 امامان منی ماته د مخ راتوي چې الحمدلله زه 12 امامه يم دغه 12 امامه چې اوس د تا امام درتوي امام صادق علیه السلام صحیح روایت د په تواتر سره راغلی ده وایي چې ټول صحابه مرتد شوي دي ولی ګوره قاری صاحب شیعه لاس په قران کې راغلی دی تاسو یې نه دی راغلی قران وګوره شابس شیعه چې په قران کې هر ځای د شیعه نوم راغلی بیا یې منی ګوره مصطفی جان دې زړه سره مصطفی جان دینی باس نه کوم دا خو تا قران دا اوس قران کریم کې ویل چې قران کریم کې د شیعه نوم راغلی ده کنه صحیح قاری صاحب ګوره زه ما سره قران نشي په قران کریم کې خو هم دغه خبره هم راغلی چې فرعون شیعه او فرعونیان هم شیعه او سیمانی چې فرعون او فرعونیان شیعه قاری صاحب زه په دیني زه په طالبانو په داعش کې تاسو راغیږم طالبان او داعش خو دالته په شکل افغانستان ته لاړ او په کابل کې مخامخ خبر ورسره وکړي مخامخ راسه چې په کابل کې زه درته راسم اته به دی بوزم چې په کوم ځای کې تا غوښتل لري به طالبانو ته مخامخ ورولم چې دا په غزنی کې ما په غزنی کې په کوم ځای په غزنی کې په کوم ځای کې په پلانسی کې پلانسی کې ولایت مقام درته نږدې ده کلری ده نږدې دې د قومنداني د لاس منټ په کور ورته شابس افرین سبا چې کله سهار سول قومنداني ته باور سره اغین ځکه به خدای کې ولوري به ټول خلک درته ناسوري به خبري وسره قاری صاحب ودی الله باندې زه خو د طالبانو نماینده نه یم چې توس لما سره دغه بحث کې زه استا په قران کې ویل دي ټول مسلمانانو په مخ کې چې قران کې د شیعه نوم راغلی اوس کومې په قران کې درته خو در سي فرعون او فرعونیان شیعه او قران کې راغلي دي چې الله وایي چې فرعون او فرعونیان شیعه به ایمني مصطفی صاحب کتالوجي بحث مکو یو خبرې په مزه کتابي بحث امامه وایي کله تراویح تزي نه عجیبه خبره خدا د عمر جان وای دا کتابونه ټول دروغجن کتابونه دي نو څه شي صحیح لري بشک چې کتابونه دروغجن سو بیا نو تل کوم صادقه سولې
تقیه ده کنه چې کتابونه دي الله دې رحم وکړي بیا د خپل عقیده دې کوم ځای نه راخلي. کامران صاحب وایي مهرباني وکړه. السلام علیکم قاری صاحب، کامران بیٹنای دی جنوبي وزیرستان نه خبرې کوم. قاری صاحب مولا ته لایو موږ ډېره جنو ډېر وخت نه او ډېره مزه راکوي. تا لایو موږ هر ټایم ګورو، سپیشل د تا لایو ته زه مخصوصا تل ناست وم په سفر کې او تا لایو زه ګورم او الله دې خوشحال درته لره، الله دې آباد لره. او دویمه خبره د ما دا ده چې قاری صاحب ما یو ډېر عجوبه غوندې یو خوب لیدلی ده، خو دلته ما درته ویلی نه شم. عمر بھائی جان ته به انشاءالله زه په میسج کې ووایم که دی ما ته شخصي کې یو میسج وکړي چا تا ته ووایي. په سترګو الله مو مل شه. صحیح دی انشاءالله. مهرباني خوشحال دعا ورته کوه سپیشل مستاف. درمل شه. لا اله الا الله. هغه آغا صاحب را وګوري، هغه آغا صاحب سره به ښه نور به له خپلو ملګرو سره مجلس وکړو. آغا صاحب را وګوري په سترګو قاري صاحب پرونه یو آغا صاحب دلته ناسته، هغه خوارکی هم په څه نه پوهېږي. نه مخکې آغا صاحب راغلی و، هغه وایي پوهه و د باڼه چنار آغا صاحب هغه په لیزر هم بیا نه خطا کېږي، وتښتېده. افغانستان تاسې بار بار خواهش لرئ، مهرباني څه پوښتنه لري؟ افغانستان فکر کوم نیټ یې خراب ده چې د افغانستان دې ته خوشحاله دی د شیانو په قرآن کې راغلی ده لا اله الا الله. نو ما خو د شیانو مو سره اختلاف نشته، ما خو د تعالی عقایدو سره کار ده. افغانستان مهرباني مایک مخلاص کی مصروفه کېږه، ما مایک دې خلاص کړه. جان اجازه ورکړه بس رخصت مې کړه. تاسې دا د سورة القصص سرسې راواړوئ. سورة القصص طاسیم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. دي جمعك لخلقه با فرعون شيغان جوړول، یعنی فرعونیان ټول شیو. اوس خو که یو ځای د شی نوم راغلی بل ځای خو بیا منې قانونو په قرآن کې. بالکل ښه شعر مهرباني کوه چې مې خلاص کړي. راځه شیر وردک صاحب مایک مخلاص کړي. زه خو نور هېڅ هم نه لرم، ته ډېر د سپي زوی د خره زوی د ډم زوی د نه. ښه نه مه کوه بیچاره. ورځه هغه د پلار بلا دې در وګرځېږه. لا حول ولا قوة إلا بالله. دی بیچارګي ته به هم په همداسې کورنۍ کې پیدا شوی قاري صاحب. قاری صاحب دا مسلمان و نه اورېدي. نه دا بیچاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا دې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. قربان مسم مهرباني. قاری صاحب پوښتنه مې د لمانځه پر برابر وه. دوې پوښتنې لرم. اول به د سهار د لمانځه پوښتنه وکړم، کله چې د سهار لمونځ قضا شي په قضایي کې سنت هم ورسره ګرځول کېږي که نه؟ که چیرې د ماسپښین نه لمانځه نه مخکې مو راګرځول بیا د سنتو مو ورسره راوګرځوئ، او که مو چیرې دې وخت کې یعنې ماسپښین لمانځه پورې مو راونه ګرځول، ماسپښین وخت درته راغلل بیا فقط فرض راوګرځوئ. صحیح ده؟ ډېره مننه. او بله پوښتنه مې دویمه پوښتنه مې دا وه، زه خپله ټرک چلوم په امریکا کې یم، نو زه کله چې د کوره راوځم کله په میاشت کې، کله 15 ورځې، کله زیات وخت پر د باندې یم. آیا دا زما لمونځ زه اوس پوره لمونځ کوم،
آیا زه د مسافرۍ لمونځ وکړم مسافرانه لمونځ وکړم که نه خپل پوره لمونځ به پوره کوم له د مسافر دپاره مې کې صاحب تاسو د اکاونټ کې وګورئ یوه ویډیو مې درته جوړه کړې په تفصیل سره هغه وګورئ ښه انشاءالله په ټولو لمانځه باندې به پوهه سي صحیح ده په سترګو مننه الله مو آباد لره ژوندي اوسئ ماشاءالله مماس السلام علیکم السلام علیکم دغه عمر جان مهرباني خواهش نو مخکینی وروستنۍ دا خبرې چې بیا سره ملګري کړي چې د ملګرو سره باندې خلاص شي مهرباني خواهش همدغه کسانو ته به ګوره